سلامونه ونه کې هیله په دې لچ خو سیږي وخت په خیر اکرام الله شینواری يم نن غواړو چې تاسو ته د انټرویو په اړه باندې وایو چې په انټرویو کې هغه کومې پوښتنې دي چې ډېر زیات اهمې دي چې باید هغه جواب شي خو مخکې له دې چې زه تاسو ته وایم چې انټرویو کې کومې پوښتنې ډېرې اهمې دي چې هغه باید مخکې له تاسو ځان څخه جواب کړئ نو له تاسو څخه هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او نور ملګرو ته یې هم ورسوئ هر کله چې تاسو غواړئ چې یو جاب د لپاره سلیکټ شئ نو د جاب د سلیکټ کېدو لپاره د ټولو نه هم ستاسو څخه انټرویو اخیستل کیږي په انټرویو کې دا کتل کیږي چې ستاسو نالج څومره دی ستاسو سیلف کانفیډنس څومره دی ستاسو هغه کوم ایکسپیرینس چې دی آیا هغه زموږ د جاب مطابق دی که نه دی نو هر کله چې څوک هم ستاسو انټرویو کوي هغه که منیجر وي که سی او وي که هر یو کمپني وي یا موسسه وي نو هغه ګوري چې ستا هغه سیلف کانفیډنس څنګه دی ستا د خبرو هغه سټایل څنګه دی او ته هغه سره څنګه ناست یې په انټرویو کې له ټولو نه ډېره زیاته اهمه پوښتنه چې دا هغه یعنې ځان راته معرفي کوي یا انټروډیوس یور سیلف نو هر کله چې هم ته ځان معرفي کوي دغه منیجر دغه څوک چې ناست وي له تا څخه چې انټرویو اخلي هغه په دې کې انټرست نه وي چې مطلب ستا په اړه باندې واوري یا مطلب ستا په اړه باندې پوره معلومات ترلاسه کړي خو دلته ستا او د منیجر ترمنځ دلته ستا او د انټرویور ترمنځ یو اړیکه یو کنیکشن پیدا کیږي چې ته هغه څنګه کنوینس کولی شي چې زما نوم اکرام الله شینواری دی دلته تاسو هغه ته د ځان په اړه باندې وایي او هغه ته خپل هغه کوم ستا چې په ځان باندې څومره باور دی هغه ته ښایي نو دلته په هر کله چې تاسو څخه پوښتنه وشي چې انټروډیوس یور سیلف یعنې ځان مو راته معرفي کوي نو د ځان په معرفت کې تاسو خپل نوم اخلئ خپل اډرس ورته ورکوئ او دې سره سره تاسو چې څومره کوالیفیکیشن لرئ څومره ایجوکیشن لرئ د هغه په اړه ورته باندې وایي او دې سره یعنې مطلب زه له دې څخه مخکې ما په دوه ځایونو کې وظیفې کړي دي یعنې د خپل ایکسپیرینس ورته وایي چې انټروډیوس یور سیلف دا پوښتنه ستا او د مقابل جانب په منځ کې یو اړیکه جوړوي چې تر څو ته په هغه باندې خپل هغه تاثیر وغورځوي هغه خپل انټروډکشن داسې وکړي چې مطلب هغه منیجر ووایي چې زه چې څوک غواړم هغه همدا شخص دی که وګورئ په انټرویو کې سلیکټ کېدل دا 90% ستا پورې مربوط دي چې ته مطلب څنګه سوچ کوي نو ته چې څنګه سوچ کوي یعنې ته د هغه مقابل سلیکټ کوي که ته چې ته وایي چې مطلب زه یې نشم کولی یعنې مطلب دا جواب زما دپاره نه دی ته هلته خپل د تاثیر د لاندې راځي نو ته بیا هغه انټرویو کې نشي کامیابېدلی نو هر کله چې زه یعنې پازیټیو تھینکینګ سره لاړ شه په ځان باندې دومره اعتبار ولر چې زه دغه انټرویو ورکوم دلته چې ځان معرفي کوي نو ته باید داسې ځان معرفي کړي چې هغه انټرویور تا نه چې څوک انټرویو اخلي هغه وایي چې دا رایټ پرسن دی دې سره کله چې ته هغې ته هغه اول ستا او د هغه ترمنځ دغه کنیکشن برابریږي نو دې سره ته باید هغه سره ډېر فارمل باډي لینګویج وکاروئ دویمه پوښتنه چې په انټرویو کې کیږي او ډېره زیاته اهمه هم ده هغه دا ده چې وای یو نیډ د جاب ته ولې دا وظیفه غواړې څه ضرورت دی مطلب ستا دې وظیفې ته نو د دې پوښتنې کولو دپاره تا څخه ټول نه اهم دا دی چې ته ووایې چې مطلب زما هغه ایجوکیشن زما هغه تعلیم زما هغه ورک ایکسپیرینس تا چې کوم دا جاب اناونس کړی دی زه د دې لپاره یعنې رایټ پرسن یم درېیمه هغه پوښتنه چې ډېره زیاته اهمه ده په انټرویو کې هغه ده چې وټ از یور 3 strength point and 3 weakness point یعنې درې د قوي نقطې راته ووایه یعنې چې دې لري او دې منفي نقطې راته ووایه نو هیڅکله هم په انټرویو کې خپل نیګیټیو پوینټ مه وایئ چې مطلب زه دا نیګیټیویټي لرم هر کله چې خپل منفي سکل هم بیانوئ نو په داسې یو اندازې بیان کړئ چې مطلب زه دغه لرم خو زما لپاره دا هم نه دي نو کله چې هم نیګیټیو پوینټ د ځان په اړه بیانوي نو داسې بیان کړئ چې هغه په خپل ذات کې مثبت وي یعنې مطلب کرکټ مې نه خوښېږي که چېرته راته وویلی شي د اوزګار وخت کې نو یې کوم دا شانتي یو مثبت جواب باید ورکړی شي او ډېره ښه خبره ده کله چې هم انټرویو کوئ نو یعنې ډېر زیات ډیپ پکې مه ځئ کله چې مثبت نقطې ځان بیانوئ یعنې مطلب زه په ډیبیټ کې ډېر زیات ښه یم زما پبلک سپیکینګ ډېر زیات ښه دی زما د لیډرشپ دا سکل چې دی دا ډېر زیات ښه دی خپل درې یعنې هغه کوم سټرینګ پوینټ چې وي هغه باید بیان کړي
په څلورمه پوښتنه په انټرویو کې داسې کیږي چې ولې باید موږ تا ته وخت درکړو، ولې باید موږ ته هایر کړو. نو د دې پوښتنې جواب کولو لپاره باید ته د ځان څخه لاجک ولرې. ځکه د دې وظیفې لپاره هغه رایټ پرسن یم، ځکه باید تاسو ما هایر کړئ چې زما دغه ورک ایکسپیرینس مطابق دغه وظیفه زه کولی شم، یا دغه وظیفه کې زه خپل ورک ایکسپیرینس لرم، نو ځکه باید ما تاسو دلته هایر کړئ. یا زما د ورک ایکسپیرینس سره یا دغه جاب چې دی زه په دغه کې له پوهنتون څخه یعنې ما دغه کورس ویلی دی، نو زه دغه ایکسپیرینس لرم، ځکه باید ما تاسو له ځان څخه په دغه وظیفه کې حصه لري. پنځمه پوښتنه چې په انټرویو کې کیږي هغه ستا د ګول په اړه باندې کیږي، ستا د اهدافو په اړه باندې کیږي. یعنې مطلب ستا اهداف کوم دي یا ته کوم اهداف لرې. نو د اهداف د بیانولو لپاره باید موږ سره داسې ریزن موجود وي چې مطلب زه ټو ټایپ ګولز لرم یا دوه قسم اهداف لرم، چې یو زما شارټ ټرم ګول دی او یو زما لانګ ټرم ګول دی. نو شارټ ټرم ګول خو دا دی چې زه مطلب دلته په دې کمپنۍ کې تاسو سره کار وکړم، دلته په دې انجو کې تاسو سره کار وکړم او دغه د انجو ستاسو چې کوم ګول دی هغه باید ترلاسه کړم او دغه دپاره تاسو سره یو ځای ټیم ورک وکړم. نو شارټ ټرم ګول مې دا دی چې کوم د کمپنۍ کوم د انجو چې کوم هغه ګول دی باید هغه ترلاسه کړم. او لانګ ټرم ګول زما دا دی چې په آینده کې زه په کمپنۍ کې د یو ښه پوزیشن درلودونکی واوسېږم. هېڅکله هم دا مه وایې په انټرویو کې چې هغه ته ته وایې چې ته ما ته خپل ګول ووایې او ته ووایې چې زه 15 کاله وروسته غواړم چې خپل یو کمپنۍ کولا وکړم. نو کله چې تاسو ووایئ چې تاسو څخه پوښتنه وشي چې ستا ګول کوم دی، نو تاسو ته په لانګ ټرم ګول کې ویلی شئ چې زه غواړم چې آینده کې په کمپنۍ کې په یو ښه پوزیشن ما دلته کار وکړم. زه غواړم چې 15 کاله وروسته د یو منیجر په حیث باندې دلته واوسېږم. که تاسو وګورئ انټرویو کې هغه څوک سلیکټ کوي چې هغه کمیټمنټ وي، هغه غواړي چې مطلب د کمپنۍ سره، هغه غواړي چې د انجو سره، هغه غواړي چې دغه ادارې سره تر ډېر وخت پورې پاتې شي او هغه ته وخت ورکړي. نه دا چې مطلب ته ووایې چې زه اوسګار یم، یو 3 میاشتو لپاره 4 میاشتو لپاره غواړم چې تاسو سره کار وکړم. نو هر کله چې په انټرویو کې خپل ګول بیانوي، نو د ګول بیانولو په وخت کې باید دا ووایي چې زه ستاسو د ګول ترلاسه کولو لپاره تاسو سره ټیم ورک کولو ته تیار یم. ودن دا یو 1 month وي، ودن که دا 2 year وي، خو زه تیار یم چې تاسو سره اوږه په اوږه باندې ودرېږم. او لانګ ټرم ګول مې دا دی چې په آینده کې د کمپنۍ کې په یو ښه پوزیشن کې تاسو سره کار وکړم. په انټرویو کې په اخره کې پوښتنه کیږي چې what is your salary requirement. نو که چېرته تاسو له پوهنتون څخه نوي فارغین یاست، که چېرته تاسو دغه جاب دپاره نوي یاست او ورک ایکسپیرینس نه لرئ، نو هېڅکله هم د سیلري ریکوایرمنټ مه کوئ. یعنې مطلب که له تاسو څخه پوښتنه وشي چې ستا د سیلري ایکسپیکټیشن څومره دی، نو تاسو د سیلري ایکسپیکټیشن مه کوئ، ځکه چې تاسو تجربه نه لرئ، تاسو ته معلومه نه ده چې مطلب زما د سیلري ریکوایرمنټ باید څومره اوسیږي. نو تاسو سمپل آنسر باید دا وي as a per salary scale. نو تاسو آنسر باید داسې وي، ستاسو جواب باید داسې وي څه چې د کمپنۍ پالیسي وي. څومره چې کمپنۍ نور امپلایر ته ورکوي زه هغه کې مشکل نه لرم، یا څه چې د کمپنۍ سیلري سکیل وي زه هغې ته آماده یم. خو دې سره سره کله چې له تاسو څخه پوښتنه وشي او تاسو تجربه لرونکی شخص یاست او له تاسو څخه د سیلري ریکوایرمنټ په اړه باندې ویلی شي، تاسو له ده څخه مخکې په دغه پوزیشن باندې ایکسپیرینس لرئ، په دغه پوزیشن مو کار کړی وي، نو تاسو حتما ووایئ چې د خپل سیلري ریکوایرمنټ باید تاسو حتما ووایئ. دې سره سره په انټرویو کې پوښتنه کیږي چې اخره کې پوښتنه کیږي چې do you have any question؟ آیا تاسو کومه پوښتنه لرئ؟ نو دا تاسو دلته چانس درکول کیږي چې آیا تاسو کومه پوښتنه لرئ که نه یې لرئ. نو تاسو همیشه که چېرته غواړئ چې په انټرویو کې د انټرویور څخه پوښتنه وکړئ، نو تاسو باید ځان سره 2 یا 3 پوښتنې داسې ولرئ چې په اخره کې باید تاسو له چې څوک انټرویو اخلي د هغه څخه باید تاسو پوښتنه وکړئ. اسانه پوښتنه داسې کولی شئ که چېرته له تاسو څخه د هغه د سیلري په اړه باندې ونه پوښتي، نو تاسو کولی شئ چې مطلب تاسو ته ووایئ چې ستاسو د سیلري رینج څومره دی. دې سره تاسو پوښتنه کولی شئ چې آیا تاسو ټرانسپورټیشن خپل سټاف ته مهیا کوئ که نه یې ورکوئ. او دې سره سره تاسو د ټایم په اړه باندې هم پوښتنه کولی شئ چې مطلب زه څه ټایم راتلی شم یا څه ټایم تلی شم.
نو دا هغه پوښتنې وي کوم چې له موږ سره کومک کولی شي تر څو په انټرویو کې ځان کامیاب کړو. دا هغه پوښتنې وي مخکې له دې چې تاسو ځئ چې انټرویو ورکئ تاسو باید له ځان څخه دغه پوښتنې مخکې جواب کړي وي. که چېرته دغه پوښتنې تاسو په سمه توګه جواب کړي نو ستاسو د کامیابۍ 100 چانس شته چې تاسو په انټرویو کې کامیاب شئ.